شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د دې محفل صدر ګران مشر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب ته او په دې سټیج باندې نورو ټولو درنو میلمنو ته د زړه له تله ستړي مه شوي یم. اقبال جان صاحب د طنز او مزاح یو ښه شاعر و. هغه به په ټوکه ټوکه کې به هغه حقیقت خلکو ته بیانول او په غب شپ کې به د دې معاشري اصلاح کوله. په اقبال جان صاحب کې بالکل منافقت نه و. د هغه چې څه په زړه و هغه په خوله و، چې څه په خوله نو هغه د قلم ژبې ته سپارلي دي او د چا نه یره نه د کړې ښې په ډاګه ویلي دي. خدای دې د هغه جان ښایسته کړي. نورې خبرې به په دې باندې مشران کوي. زه خپل یو نظم وایم، ما ته خو لکه داسې دغه نه دي خو به زما خیال دی چې زه داسې وغوښتم چې په اقبال جان باندې به نظم وي، خو ما خو په هغوی د یو څو خبرې وکړې. زه به یو طنزیه نظم ووایم. عباسین صاحب یو طنزیه نظم دی، وی چې قامونه پاتې شو مونږ زو د ترقۍ طرف ته، قامونه پاتې شو مونږ زو د ترقۍ طرف ته، او هغوی ناکامه شو مونږ لاړو کامیابۍ طرف ته، او خلک په ځمکه د مونږ خیجو د سپوږمۍ طرف ته. دا وجه څه ده؟ دلته شر او فسادونه نشته او زمونږ په خاوره باندې امن د جنګونه نشته. دلته عوام او سرکار وخت د خوشحالۍ تیروي، دلته د یو بل سره ژوند د ورورولۍ تیروي، ښه په سکون هره لحظه د زندګۍ تیروي. دلته جلوس او بغاوت نشته، جلسې نشته، او دلته قلاري د اسلانجې نشته. دلته د پاکه معاشره کې نه دوکې کېږي، نه بې ګناه کېږي، قتلونه نه ډاکې کېږي، نه مظلومانو باندې زور ظلم زیاتې کېږي. مخلص خلک دي، څوک د چا حقونه نه خوري او حرام ډېر بد ګڼي، بیخي پردي مالونه نه خوري. نو دلته کې مینه د یو کس هم نفرت نه پیژني، امانتدار دي، څوک خیانت نه پیژني، شکر د خلک سفارش او رشوت نه پیژني. خدای پاک راکړي معزز افسران موږ له، او بلې راکړي دي سم ښکلي مشران موږ له. دلته په ډېرو محکمو کې دي دینداره خلک، دویم نمبر کار نه کوي، ټول دي ایمانداره خلک. خدای به بخي خو همدغه شانته پرهیزګاره خلک. انصاف پکې دی، د غریبو بې وسۍ ته ګوري او پیدا ترې نه اخلي، دوی د خلکو مجبورۍ ته ګوري. نو دلته غلط کارونه نه کېږي پیسو دپاره، ملاوټ نشته د انسان د غر کېدو دپاره، مفت علاج کېږي د غریبو د بچو دپاره. کپنې صحیح دي، ډاکټرانو کې هم غلطي نشته دی، او ځکه خو دویم نمبر خرابه دوی نشته دی. مننه. او بل بند چې دلته پارټۍ خو هم د دروغو سیاست نه کوي، عوام خو هم نه دوکه کوي، منافقت نه کوي، په دې مې خوښ دي، په یو بل پسې غیبت نه کوي. د خدای فضل دی، مولیان خپلو کې وران نه دي او یو اتفاق لري، د یو بل دشمنان نه دي. او اخیری بند چې ښه تعلیم وکړي، ډاکټر او یا افسر جوړ شي، یا انجینیر یا منیجر یا کمشنر جوړ شي، یا اسمبلی کې شي وزیر، یو غټ لیډر جوړ شي، نو دا قابلان خلک انګاره ګینې غلا به وکړي. زه وایم خدای مو که چې دوی خو هم ناروا به وکړي. ډېره مننه.